سپورټي خبرونو ته ښه راغلی. ننګرهار له پکتیا څخه ماتې وخوړه. د افغانستان پریمیر لیګ څلورمې لوبې کې د پکتیا لوبډلې د ننګرهار لوبډلې ته ماته ورکړه. ننګرهار دغه لوبې کې په 21 منډو ماته وخوړه. د لوبې پچه د پکتیا لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه وکړه. د پکتیا لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو غوره او چټکې توپوهنې په مرسته ټاکل شوو شل اورونو کې خپل اته لوبغاړي له لاسه ورکولو سره یو سل څلور اتیا منډې جوړې کړې. د پکتیا لوبډلې لپاره محمد شهزاد په 11 توپونو د 7 څلوریزو او 2 شپږیزو په مرسته 53، سمیع الله شینواري په 25 توپونو د 2 څلوریزو او 3 شپږیزو په مرسته 13 او ډیل پورټ په 22 توپونو د 5 څلوریزو او 1 شپږیزې په مرسته 15 منډو جوړولو سره ښه وځلېدل. د ننګرهار لوبډلې لپاره کټینګ 3، ظاهر خان 2 او میکلینیګن او مجيب الرحمن یوه وکټه واخیسته. ځوابي توپوهنې کې د ننګرهار لوبډلې ټاکل شوو شل اورونو کې خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکولو سره د کټینګ او حشمت الله شهیدي پیاوړې توپوهنې په مرسته 103 منډې جوړې کړې او په 21 منډو یې ماته وخوړه. د ننګرهار لوبډلې لپاره کټینګ په 19 توپونو د 5 څلوریزو او 6 شپږیزو په مرسته 1 او حشمت الله شهیدي په 14 توپونو د 4 څلوریزو او 2 شپږیزو په مرسته 49 منډو جوړولو سره پیاوړې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د پکتیا لوبډلې لپاره اوډانا 2 او یوسف زازي، شرف الدین، اشرف، شهید افریدي او ضیاء الرحمن یوه وکټه ترلاسه کړه. د APL په دوهمه لوبه کې بلخ د کندهار لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان پریمیر لیګ 5مې لوبې کې د بلخ لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماته ورکړه. د بلخ لوبډلې دغه لوبه په 14 منډو وګټله. د لوبې پچه د کندهار لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د بلخ لوبډلې ټاکل شوو شل اورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکولو سره د مینرو او بوپاره ښه توپوهنې په مرسته 115 منډې جوړې کړې. د بلخ لوبډلې لپاره مینرو په 24 توپونو د 4 څلوریزو او 3 شپږیزو په مرسته 40 او بوپاره په 90 توپونو د 3 څلوریزو په مرسته 4 منډو جوړولو سره ښه وځلېدل. د کندهار لوبډلې لپاره امیر حمزه، سید شیرزاد، کریم جنت او وقار سلام خیل یوه وکټ ترلاسه کړه. ځوابي توپوهنې کې د کندهار لوبډلې ټاکل شوو شل اورونو کې خپل لوبغاړي له لاسه ورکولو سره د اصغر افغان ښې توپوهنې په مرسته 152 منډې جوړې کړې او په 14 منډو یې ماته وخوړه. د کندهار لوبډلې لپاره اصغر افغان په 2 توپونو د 2 څلوریزو او 3 شپږیزو په مرسته 45 او مکالم په 9 توپونو د 1 څلوریزې او 2 شپږیزو په مرسته 11 منډو جوړولو سره ښه وځلېدل. د بلخ لوبډلې لپاره ګلبدین نایب تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه. ګلبدین نایب خپل 4 اورونو کې یوازې 12 منډو ورکولو سره 4 وکټې ترلاسه کړې. محمد نبی ابتابلام هم یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان غوره لیګ فوټبال سیالۍ د شاهین اسماعیل لوبډلې په بریا سره پیل شوې. د افغانستان د غوره لیګ فوټبال سیالۍ تر ماښام د شاهین اسماعیل او موجهای امو لوبډلو ترمنځ په لوبې سره پیل شوې. د لوبه کې شاهین اسماعیل په موجهای امو 2 ګولونه وکړل، خو موجهای امو لوبډله په ګول وهلو ونه توانېده. شاهین اسماعیل ته لومړی ګول د لوبې 52مه دقیقه کې حسین علي زاده وکړ. دویم ګول په 80مه دقیقه کې پردین حکیمي ووهه. تیر کال د دې سیالیو اتلولي هم شاهین اسماعیل لوبډلې ګټلې وه. د دې سیالیو په لړ کې نن 5:30 بجې کوبان هندوکش لوبډله د میوند د تالانو له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وتلې وه. او وروسته دا چې د پریپایډ مسلمان روسي لوبغاړي مغروره کونر مګریګر مات کړ. د پریپایډ د نړۍ د 2 مشهور لوبغاړو آیرلینډي کونر مګریګر او روسي حبیب نور محمد دوب ترمنځ سخته او له ولولو ډکه سیالۍ د مسلمان لوبغاړي حبیب په ګټه پای ته ورسېده. حبیب نور محمد دوب یو مهربانه مسلمان لوبغاړی دی، خو په مقابل کې آیرلینډي کونر مګریګر یو مغروره لوبغاړی دی چې ډیر کله د زیاتو لوبغاړو پسې په د رینګ یا د سیالۍ له میدانه بهر هم د وهلو ډبولو هڅه کوي. نوموړي همدارنګه وخت په وخت د خپل مخالفو لوبغاړو هیوادونو او تکمونو ته هم سپکاوی کړی او یو متعصب کس بلل کیږي. د دواړو ترمنځ د تاریخي سیالي د امریکا د لاس ویګاس په ټي موبایل لوبغالي کې وه. دا د پریپایډ په ورزش کې تر ټولو تاریخي سیالي بلل شوې ده. د کونر مګریګر او حبیب ترمنځ له سیالۍ وړاندې هم د دوی د سیالۍ په یوه معلوماتي غونډه کې هم یو بل ته ګواښونه او اخترونه ورکړل، خو په هغه ځای کې شته چارواکي او خلک یې ترمنځ او پرې نه ښودل چې لاسونه تر یو بل ورسوي. د دوی دواړو ترمنځ شوې سیالۍ ټوله 15 راونډه وه، خو تر 5 راونډو ځکه ونه رسېده چې حبیب په 4م راوند کې خپل سیال مګریګر نیک آوټ کړ. د 4م راوند په وروستیو دقیقو کې حبیب خپل سیال ستونی قید کړ او مګریګر هم ورته لوبه پرېښوده. حبیب چې په ایګل یا باز هم مشهور دی، روسي مسلمان لوبغاړی دی. د 1988 کال د سپټمبر په 20 زیږېدلی چې اوس مهال یې عمر 13 کالو ته رسیږي. 128 سانتي متره قد لري او 80 کیلوګرامه وزن لري. حبیب ټولې 22 سیالۍ کړي چې 22 واړه ټولې یې ګټلې دي، خو مقابل کې کونر مګریګر هم 13 کاله عمر لري. دی د آیرلینډ هیواد کې پیدا شوی. کونر هم 115 سانتي متره قد او 80 کیلوګرامه وزن لري. تر سیالۍ وروسته په میدان کې لانجه نوره هم پسې
اوږده شوه او حبیب وروسته تر هغې د کورنر د روزونکي پسې له پنجرې بهر ودانګل کله چې حبیب ته د خوښۍ د لمانځلو پر مهال د کورنر روزونکي د سپکاوي خبرې وکړې. هغه وروسته له دې کبله بخښنه وغوښته او ویل چې کورنر او ټیم یې نوموړی پرله پسې ځورولي او د مذهب، هیواد او توکم ته یې سپکاوی کړی دی.